ټاکل شوي چې د اسیا جام په دویم پړاو سوپر 4 کې د هند او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو لومړی ځل سره مخامخ شي، سره له دې چې هند په لومړي پړاو کې دواړه لوبې یو د پاکستان او بله د هانګ کانګ څخه ګټلې، خو په دویم پړاو کې لومړۍ لوبه په پاکستان وبایلله. سریلانکا بیا په لومړي پړاو کې لومړنۍ لوبه په افغانستان وبایلله، خو دویمه لوبه یې د بنګلادیش څخه وګټله او دویم پړاو ته یې لار پیدا کړله. اټکل دا دی چې د هند لوبډله ښایي په پاکستان تر لوبې بایللو وروسته یو څه تر فشار لاندې وي، ځکه د افغانستان، هند، سریلانکا او پاکستان د لوبډلو څخه یوازې د سر دوه لوبډلې پای لوبې ته لار پیدا کوي. په دویم پړاو کې د سریلانکا درېیمه او وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ سپټمبر په 9مه د هند سره ده او د هند درېیمه لوبه بیا د پنجشنبې په ورځ سپټمبر 8مه د افغانستان سره ده. بنګلادیش او هانګ کانګ چې په سیالیو کې په لومړي پړاو کې دواړه لوبې وبایللې، د دې سیالۍ څخه ووتل. د افغانستان د لوبې دویمه لوبه چهارشنبه سپټمبر په 9مه د پاکستان او وروستۍ لوبه یې د هند سره ده چې د پنجشنبې په ورځ کېږي. افغانستان په دویم پړاو کې لومړنۍ لوبه په سریلانکا بایللې ده. درنو لیدونکو، که له موږ سره په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.